مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شه لخر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه مرحوم کامل ولی ثالث عمر لخر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه په دغه خبرونه کې به د مولا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده د ژوند داستان، مهمې پیښې، جهادي یادښتونه، علمي مسیر، د سیمې او هیواد په سطحه سیاسي خوځښتونه او د لومړي لاس واقعي او موثق معلومات تر تاسو اوریدونکو پورې در ورسول شي. خورا غټ کار دی انسانانو تر مقتضا و عقل وړ دی د خدای تعالی نصرت برکر سره و والا به لږ وخت بعد دا پیشګویي بیا په یاد راسته چې په یاد دي اصلاحو کار نه دی ورته د اصلاحو کار نه دی د الهي نصرت ارمان د سو زړو د ثالث عمر 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 د کندهار د شیرغ راډیو یې وړاندې کوي. د سنگر آفتاب د لرعمر اتن د سنگر ارمان د سو زړو د ثالث عمر ارمان د سو زړو د ثالث عمر نړۍ ته کامل ولی د زړونو سره مبارک شه مرحوم دې شو ولی د مولا سره مبارک شه لخر دې شو کامیاب مولا مبارک شه لخر دې شو کامیاب مبارک شه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شریعت غږ راډیو محترمو اوریدونکو، هیله ده چې تیره اونۍ به مو په خیر او عافیت سره تیره کړې وي. دا د یو ځل بیا زه استاد حکیمي د ثالث عمر د خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. د نن ورځې موضوع مو د عمر تر عمر لنډ تاریخي سرګذشت ځانګړې کړې ده. هیله ده چې یاد خپرونه تر پای را سره تعقیب کړئ. د اسلام د مشهور خلیفه عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت وروستي کلونه و چې د اسلامي لښکر 2 سپاه سالاران د لویدیځ لخوا د اوسني افغانستان خاورې ته را داخل شول. احنف بن قیس تمیمي رضی الله عنه د فارس د تښتېدلي ساساني پاچا یزدګرد په لټون د ایران د ختیځې سیمې بیرجند او تبیسین له لارې فرات ته ننوت او ورپسې هرات فتح کړ. څه موده وروسته عبدالله بن عامر رضی الله عنه د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په امر په سیستان برید وکړ او د نیمروز او هلمند له نیولو وروسته تر کندهار ورسید. له همهغه وخته یعنی 23 هجري قمري څخه د اسلام او افغانستان نوم سره پیوند شو. داسې پیوند سو چې بیا یې کله هم انفکاک قبول نه کړ. له همهغه وخته دا هیواد او ولس د اسلام په نوم ساه اخلي. اسلام یې په رګونو کې د وینې په شان ځغلي او اسلام ورته د آب و هوا په شان د ژوند او پایښت سیک ورکوي. د دې جغرافیې خلک لکه څنګه چې په پخوانیو باورونو ټینګ ولاړ وو او د مورخ استاذ عبدالحی حبیبي په وینا په درست افغانستان کې د اسلام خپرېدلو تر یوې پیړۍ زیات وخت ونیو. د اسلام له منلو وروسته یې د دغه دین رسۍ هم خورا محکمه ونیوله. داسې محکمه چې دا جغرافیایي نړۍ ته د اسلام د نه ماتېدونکي سنګر او نه تسخیرېدونکي کلا په حیث ورمعرفي کړه. نړۍ ته کامل ولی د زړونو سره مبارک شه
لخکر دې شوزي غمونه سره برشا لخکر دې شو کامیاب مولا برشا لخکر دې شو کامیاب مولا برشا په لومړیو 2 هجري پیړیو کې افغانستان لومړی د اموي او ورپسې د عباسي خلافتونو مربوط و. د 3 هجري پیړۍ له پیل سره چې د عباسیانو اپول پیل او ورسره د مستقلو سلطنتونو سلسله پراخه شوه. په افغانستان کې د طاهري، صفاري او ساماني شاهانو د واکمنۍ دوره راغله. د 4 هجري پیړۍ له نیمایي په دې سیمه کې غزنوي دولت رامنځته شو چې حدود یې د ایران تر غرب، منځنۍ اسیا، هند او عربو بحیرې پورې رسیدل. دا په لومړي هجري زریزه کې د افغانستان د تاریخ تر ټولو ویاړمن دور و. غزنوي شاهانو نه یوازې د سیمې په سطحه تر ټولو ځواکمن سلطنت رامنځته کړ، بلکې د دوی په دور کې د افغانستان له لارې د هند نیمې وچې ته د اسلام دعوت او فتوحاتو لړۍ وخځېده چې ورسره د شمال او لویدیځ هند پراخې پرګنې د اسلام په مبارک دین مشرفې شوې. سلطان شاه محمود غزنوي یوازې سیاسي واکمن نه و، بلکې لوی عالم، عابد او د اسلام د لارې سرسپارلی مجاهد و. د تاریخي روایاتو له مخې د نوموړي د ژوند ډیره برخه د فی سبیل الله جهاد په لار کې د آس پر شا تېره شوه. هغه لکه څنګه چې ځان د مسلمانانو سیاسي مشر باله، همداسې د ولس دیني هویت ساتنې، د باطلو فرقو ټکولو او د ولس اصلاح او فکري راهنمایي ته هم متوجه و. د همداسې صالحو حاکمانو تر سیوري لاندې د دې هیواد غازیان او مجاهدین په فتوحاتو کې پیش قدم ول. علما او ادیبان یې د علم او فرهنګ د ډګر مخکشان ول. په لومړیو پیړیو کې د خراسان علماو د احادیثو له جمع کولو علاوه د علم تفسیر، فقه، بلاغات، آداب، حکمات، طب او نور مروج علومو په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل او د اسلام تمدن او فرهنګ په وده او احیا کې مرکزي نقش درلود. د غزنویانو له سقوط وروسته د غوریانو، سلجوقیانو او خوارزمشایانو دورې هم د افغانستان د تاریخ زرینې دورې وې. په خاص ډول غوریان چې د غزنویانو لارې تعقیبوله، په هند کې د اسلام د وړانګو خپرولو او اسلامي علم او فرهنګ د ودې په برخه کې مهم خدمتونه ترسره کړل. خو په 9 هجري پیړۍ کې د چنګیز یرغل د اسلامي نړۍ د ځینو نورو برخو په شان زموږ هیواد ته هم درانه ټکانونه ورکړل چې ورسره افغانستان پخوانی ځواکمن وجود بایلود. د دې وروسته د څو پیړیو په جریان کې به دا هیواد کله په کوچنیو واکمنیو تقسیمو او کله به په ګاوند کې د لویو واکمنیو لکه د هند ګورګاني، د ایران صفوي او د منځنۍ اسیا شیباني سلطنتونو تر اغیز لاندې و. دا چې د اسلام غوندې د خپلواکۍ غوښتنې احساس هم د دې جغرافیې د اوسیدونکو په وینه کې ګډ و، نو ځکه د تاریخ له توپاني حالاتو سره سره د دې هیواد خلکو همیشه د ځان راټولولو او خپلواکۍ لپاره لاس او پښې وهل. د چنګیز، تیمور، بابري شاهي او صفویانو په وړاندې د افغانستان د ولس مقاومت او پاڅونونه د دې مدعا نقد شواهد دي. په 12 هجري پیړۍ کې په افغانستان کې 2 مهمې سیاسي پیښې وسوې. د میرویس خان نیکه په مشرۍ پاڅېدلو افغانانو په 1120 هجري قمري کال د صفویانو اشغال ختم کړ، چې په پایله کې نه یوازې د افغانستان جنوبي او لویدیځې سیمې له دې اشغال خلاصې سوې، بلکې صفوي واکمني چې څه باندې 2 پیړۍ په ټوله سیمه کې سیوري خورولی و ونړېده او پر مرکز اصفهان د افغانانو بیرغ ورپېد. خو د افغان ولس دغه خپلواکه واکمني 3 لسیزه وروسته د داخلي نزاع او نادر افشار د یرغل په پایله کې ونړېده. د نادر افشار له مرګ وروسته په 1180 هجري قمري کال کې 2مه ستره پیښه رامنځته سوه او هغه دا چې د اوسني افغانستان مؤسس احمد شاه ابدالي په کندهار کې د یوې نوې خپلواکې واکمنۍ بنسټ کېښود چې تر ډیره یې په سیمه کې د یو ځواکمن اسلامي سلطنت په حیث بروز وکړ او پل یې د ایران له مشهد ونیسه بیا په ختیځ
لویدیځ کې تر سره هند په جنوب کې تر عرب سمندرګي او په شمال کې تر منځنۍ اسیا ورسېدې. نړۍ ته زور ولید په نصارا بادشاه مرخ کړه شولې د نصارا بادشاه لخر کړه کامیاب ورا بادشاه لخر دې شو کامیاب شکنا بادشاه شکندای خلوص منطق والا رب شکنا احمد شاه بابا هم د سلطان محمود غزنوي په شان یو عالم او فاضل باچا و. د سلطنت یو لویه ځانګړنه د الله تعالی په لار کې جهاد، د مسلمانانو مدد او د اسلام وړتیا و. نوموړي د هند وروستي اسلامي حکومت مغولي دولت د مرهټي هندوانو په لاس له سقوط څخه وژغورل او د هند د لوی عالم شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه په بلنه د هند د مسلمانانو مرستې ته ورودانګل. د افغانستان یاد شوي سلطنتونه د نوري اسلامي نړۍ د مستقلو پاچاهیو په شان له ځینو نیمګړتیاو سره سره اسلامي واکمنې وې. ډېرو خو یې د اسلامي وحدت د ساتلو په مقصد عباسي او عثماني خلفاو ته هم ارادت درلود او د اسلامي نړۍ د سیاسي مرکز په حیث ورته کتل. مومنو شاهانو ځانونه د امامت کبرا په مقام کې لیدل چې د سیاسي واکمنۍ ترڅنګ د ولس مذهبي رهبري هم کول. هر سلطان به لوی پریکړې د دیني عالمانو د فتوا او مشورې په اساس کولې. په لښکرو کې به یې دیني عالمانو، صوفیانو او مصلحینو ته ځانګړی رول او مسؤلیت ورکاوه. په مجموع کې اسلامي عقیدې ته تعهد، د دیني علم، ادب او فرهنګ خپرول، د دیني علماو، صوفیانو او مدرسینو ته د ټولنې د مهم قشر په نظر کتل. د کفارو په مقابل کې جهاد، د خپل ولس له دیني هویت څخه دفاع، د ټولنې اصلاح ته توجه، د کمزورو مسلمانانو لاسنیوی او اسلام ته فکری او عملی ژمنتیا د افغانستان د پخوانیو واکمنو هغه مشترکات دي چې د یو متدین ولس په حیث د افغان ملت په ټولنیز تشکیل او رشد کې مهم رول لوبولی دي. خو د وروستیو پیړیو نړیوال تحول د نور اسلامي نړۍ په شان د افغانستان واکمن هم متاثر کړل چې ورسره نوي بحرانونه او ټکرونه راپورته سول. د احمد شاه بابا د عصر د مهمو نړیوالو جریانونو یو یې هم د اروپایي استعمار پراختیا او ورپسې د تیمور شاه په عصر کې د فرانسې انقلاب. د اروپایانو استعماري هڅو که د مسلمانانو ځمکې، سمندرونه او مادي منابع تهدیدول، بل اړخ ته په اروپا کې د رنسانس تر نوم لاندې نوې تحول مسلمانانو ته په فکري، اجتماعي او سیاسي برخو کې لوی ګواښ رامنځته کړی. ډیر وخت ونه ووت چې د دې زلزلې ټکانونه تر افغانستان راورسېدل. انګریزانو چې د ختیځ هند کمپنۍ په توسط یې په هند کې مداخله پیل کړې وه، د احمد شاه بابا د لمسیانو په دور کې افغانستان ته هم د توطیو لاسونه راوږده کړل چې د سدوزو او ورپسې محمدزو شاهانو خپلمنځي اختلافاتو یې د دسیسو د کامیابۍ زمینه برابروله. د 19مې میلادي پیړۍ په لومړیو نیمایي کې انګریزانو افغانستان ته د داسې سیمې په نظر کتل چې په یوه یرغل سره نیول کېدای او د انګریزي مستعمراتو په لیست کې اضافه کېدای سي. نو ځکه یې د شاه شجاع په ملتیا په افغانستان کې لوی یرغل وکړ. د افغانستان ولس چې همیشه یې له خپل هیواد څخه په میړانې دفاع کړې وه، یو ځل بیا یې د جهاد بیرغ پورته کړ او انګریزي پوځیانو ته یې عبرتناکه شکست ورکړ. د 19مې میلادي پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سیاسي واکمنو او دیني قشر لار سره بیله سوه. د هیواد سیاسي واکمن چې پخوا به همیشه د ولس د دیني تشخیص د دفاع مقصدیان ول او د خپل تخت او تاج په شان به یې د دیني تشخیص، استقلال، خپلواک حاکمیت او معنوي ارزښتونو ساتل هم خپل فریضه ګڼل. دا مهال یوازې د خپل موروثي اقتدار د ساتنې په فکر کې سول او د ځاني سیاسي ګټو لپاره یې له انګریزانو سره د دوستۍ لار ونیول. نړۍ ته زور ولید په نصارا بادشاه مرخ کړه شولې د نصارا بادشاه
لخکر شو کامیاب مولا ورارا بخشا لخکر دی شو کامیاب مولا ورارا بخشا په دې ډول د ولس د دیني هویت ساتنې او استقلال داعیه بې څښتنه پاتې سوه چې بالاخره دیني علماو او د ولس مذهبي قشر همدې مسؤلیت ته اوږه ورکړه. په 1899 میلادي کال کې له انګریزانو سره د ګندمک د شرمناکه تړون له امضا وروسته بیا تر اوسه پورې د افغانستان اکثره واکمن د دې پر ځای چې په خپل دیني او تاریخي تشخص قانع اوسي د پردیو افکارو او اقتدارو د راوړلو او ترویج په تلاش کې دي چې په وړاندې یې د افغان مذهبي قشر د خپلو دیني او معنوي ارزښتونو د دفاع توغ رپاند ساتلی دي. حقیقتاً په افغانستان کې د وروستي یوې نیمې پیړۍ د بحرانونو یو له سترو عواملو همدا دی چې وروستیو واکمنو د خپلو ویاړمنو اسلافو یعنې غزنوي، ابدالي او نورو لاره پرېښوده. خپلو دیني ارزښتونو ته یې شا کړه او د تجدد تر عنوان لاندې یې د پردیو نظریاتو د ترویج پیل وکړ. بالمقابل د افغانستان مذهبي قشر چې د خپل ولس د دینی هویت دفاع او له فسق او گمراهیو څخه ساتل یې دینی او وجداني دنده ده، پرله پسې یې د واکمنو د انحرافاتو په وړاندې مقاومت جاري ساتلی دی. د امیر عبدالرحمن خان سره د ملا مشکي عالم، غازی محمد جان خان، ملا عبدالکریم اندر، د کندهار مولوي عبدالرحمن او نورو مجاهدینو مخالفت په دې سبب و چې امیر عبدالرحمن خان د ګندمک تړون تایید کړي او افغانستان د انګریز نامرئي اشغال ته پرېښی. ورپسې د امیر حبیب الله خان د استبداد په وخت کې دیني مصلحینو او منورینو لکه مولانا محمد سرور واصف کندهاري، مولانا محی الدین افغان، مولوي عبدالرؤوف خاکی، دغه راز نورو دردمنو علماو او مبارزینو د انګریز د نامرئي اشغال، درباري فساد او ټولنیز رکود په وړاندې د لومړني مشروطیت تر عنوان لاندې اصلاحي غورځنګ پیل کړ چې بالاخره د انګریز په مستقیمه کومنده د وخت حاکمانو په بېرحمۍ سرکوب کړ. امیر امان الله خان چې له انګریز څخه د استقلال او د اسلامي اخوت او عدالت پر اساس د واکمنۍ جوړولو داعیه راپورته کړه، د افغانستان ټولو مبارزو علماء کرامو او مجاهدینو یې کلک ملاتړ وکړ. د هغه تر مشرۍ لاندې په 3 جبهاتو کې له انګریز سره وجنګېدل او استقلال یې واخیست. خو وروسته چې امان الله خان بیرته له غربي افکارو متاثره سو او د ریفورم تر عنوان لاندې د غربي فرهنګ ترویج پیل کړ، نو ځکه یې علما او روحانیون هم مخالف سول. د امان الله خان په وړاندې د پکتیا د شهید ملا عبدالله پاڅون، دغه راز په کابل کې د شهید قاضي عبدالرحمن او نور المشایخ فضل عمر مجددي مخالفت او په پای کې د حبیب الله کلکانی په مشرۍ د لوی قیام پیل د امان الله خان د همدې انحراف پایله و چې د نوموړي فروني ملاتړي ورته په مخالفونو واړول. د نادر خان له ځینو سیاسي نیمګړتیاو سره سره لویه هوښیاري دا و چې د افغان ولس د دیني تشخص رعایت او تحفظ ته یې توجه درلوده. نوموړي د افغانستان په متأخرو پاچاهانو کې د متدینو اشخاصو ګڼل کیږي. همدا لامل و چې د نوموړي او د هغه دورونو د واک په مرحله کې افغانستان د مسجد او تخت د ټکر بیلګه نه لري. اما کله چې زوی محمد ظاهر شاه او وراره محمد داود خان ته واک په لاس ورغی، هغوی یو ځل بیا زړې تجربې تکرار کړې. په هیواد کې د اروپایي لیبرالیزم د ترویج هڅه پیل کړه. کمونیستي افکارو ته یې د خپرېدو مخه ورکړه چې ورسره د هیواد د مومنو پرګنو او په خاص ډول مذهبي قشر د دیني غیرت احساس یو ځل بیا راژوندی کړ او د شاهي تخت په مقابل کې له مساجدو او منبرونو د اعتراض غږونه راپورته سول. نړۍ ته کمر ولید زړونه سره مرخ کدی شولی دزونا سمرا بارشا لخکر کشو کامیاب مولا ورارا بارشا لخکر دیشو کامیاب مولا ورارا بارشا شکن دی خلوصی منطق والا رب شکن دی وارا شکن دی خلوصی منطق والا
د ظاهرشاه د حکومت په منځنیو کلونو کې په کندهار کښې د سینما د جوړېدو په وړاندې د دیني عالمانو په مشري ولسي احتجاج په زبردستۍ وټکول سو د همدې ټکر یوه بېلګه وه د دیموکراسي په لسیزه کې چې ګوندونو ته ازادي ورکړل سوه د افغانستان علماو د خدام الفرقان تنظیم گهیز او ندای حق جریدو له لارې د کمونیزم او بېدینۍ پر خلاف مبارزه پیل کړل دغه وخت که څه هم چارواکو د بیان د ازادۍ خبره کوله خو په واقعیت کې ظاهر شاهي سلطنت د اسلام پالو په نسبت کمونیستانو ته ډیر میلان درلود د کابل په پلوخشتي مسجد کې د زرګونو علماء کرامو د سوله ایز احتجاج په وړاندې د چارواکو توهین امیزه چلند د دې مدعا ثبوت دی د داود خان د واکمنۍ پر مهال کمونیستان تر هر وخت ډیر د اقتدار منصب ته ورلاندې سول سردار داود خان که څه هم په وروستیو کې د کمونیستانو پر ضد عاجل اقدامات وکړل خو دغه وخت اوبه تر ورخ تیرې وې نو ځکه ورباندې کمونیستانو د یوې خونړۍ کودتا په ترڅ کې غلبه وکړه د کمونیستي انقلاب او شورویانو له یرغل سره د حق او باطل فکري ټکر په مخامخ مصلحانه برخورد واوښت او د کمونیزم پر ضد جهاد عملا پیل وکړ چې دیني عالمانو پکې مهم او کلیدي نقش درلود د کمونیزم پر ضد د افغان ولس جهاد دوه هدفه درلودل له هیواد څخه د شوروي یرغلګرو او کمونیستي مفکورې محوه کول او په افغانستان کې د یو داسې واقعي نظام جوړول چې د دې مومن او مجاهد ولس د تاریخي دیني هویت او تشخص نمایندګي وکړای سي د کمونیست رژیم له سقوط او جهاد له بریا وروسته په جهاد بوخت دیني علما یو ځل بیا خپل مسجد او مدرسې ته ستانه سول او د نظام جوړولو کار یې هغو مبارزونو ته پرېښود چې ځانونه یې د عصر له غوښتنو آګاه او د نظام سازي په چارو کې پوه ګڼل خو فاجعه دا پیښه سوه چې دغو د اقتدار شوقیانو د واک او تخت په هوس کې د جهاد ارمانونو ته شا کړه حتی ډیرو خپل اسلامي او جهادي تشخص هم هیر کړ دوی چې پخوا د اسلامي اخوت شعار بدرګه کاوه دغه وخت د نیشنلیسټانو په شان قومي ژبني او سمتي تعصباتو په مخه کړي ول نړۍ ته کامل ولید په مسا بارشا مرخ کدش ولید جولا سرا بارشا لخ کدش کامیاب لا بارشا لخ کدش کامیاب لا بارشا د مقدس جهاد ارمانونه د 1 میلیون شهیدانو د وینو نتیجه او د مجاهد او مهاجر ولس هیلې ټولې هېرې کړې او یوازې د اقتدار لاسته راوړل مهم هدف وګاڼه دا چې د افغانستان د اقتدار تخت یو او مدعیان یې ډېر وو نو ځکه خبره جګړې ته ورسېده هغه د اسلام پالنې دعواداران چې تر پرونه د کمونیزم پر ضد د یو سنګر ملګري ول اوس د خپل مومن او مجاهد ورور د وژلو لپاره له کمونیستانو سره ائتلافونه وکړل او د تنظیمي جګړو خونړۍ اورې بل کړ د افغانستان دیني عالمانو په تنظیمي جګړو کې برخه نه درلوده بلکې ځینو یې مسلسل هڅه کوله چې د جګړه مارانو ترمنځ روغه جوړه وکړي خو د قدرت پر سر جګړه کوونکو د هیڅ چا خبره نه اورېده تر دې چې نه یوازې د جهاد ثمره له خطر سره مخامخ سوه بلکې ټول هیواد او د ملت راتلونکي له ګواښ سره مخ وو ښارونه لوټ او ملي شتمني تالا ترغه شوې ظلم قتل و قتال او فساد اوج ته ورسېد د هیواد د تجزیه نقشې تیارې سوې او هره ورځ د بلې په نسبت ولس د تباهۍ پر لور روان و که پخوا به د افغانستان مذهبي قشر یوازې د معنوي ارزښتونو د دفاع لپاره پاڅون کاوه دا ځل د ولس معنوي او مادي شتمنۍ دواړه له خطر سره مخامخ وې نو بناء دا پر دیني عقلي تاریخي او هر لحاظ منطقي خبره و چې د ولس د دیني تشخص ساتونکو یعنی عالمانو مجاهدینو طالبانو منورینو او نورو مصلحینو یو ځل بیا د هیواد او خلکو د نجات لپاره صحنې ته راودانګل د ګړنګ پرژی ولاړ افغانستان د سقوط له خطر څخه وژغورلی سي او د مطلقي ګمراهي او زوال پر لار روان ولس د نیکمرغۍ
اتحاد او اسلامي واکمنۍ پر لور رهبري کړي. د داسې یو نوراني پاڅون او ولسي غبرګون لپاره ټول تاریخي قدامات بشپړ سوي وو، خو تقدیر دغه کارنامه د ملا محمد عمر مجاهد په نوم لیکلی و. د فساد، ګډوډۍ او حرج و مرج په اوج کې ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د الله تعالی د لارې د بلونکي او مجاهد په حیث د فساد د محو کولو غږ اوچت کړ. د افغانستان تقریبا ټول علما، طالبان او واقعي مجاهدین د نوموړي تر شا ودرېدل او د جهادي ارمانونو د خوندیتوب، اسلامي حاکمیت، د احیا او د ولس د دیني تشخص د ساتنې مبارزه یې عملا راپیل کړه. د لوړو مقدماتو په اساس د ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده د قیام او اسلامي امارت په اړه هغه اساسي پوښتنه به ډیره واضح ډول ځوابیږي چې د ملا محمد عمر مجاهد د پاڅون وجود فلسفه څه وه. نوموړی له کومې خوا د افغانستان سیاسي صحنې ته راغی او ولې راغی؟ دا چې د افغانستان مومن ولس د ایمان او وجدان له ژورو د راپاڅېدلي دغه نوراني پاڅون سرلاری څوک و، څرنګه یې دغه پاڅون رهبري کړ، د اسلام او مسلمانانو لپاره یې څه وکړل او په وړاندې یې نړیوالو څه غبرګون وښود. په راتلونکي خپرونه کې به تاسو ته د دې سوالونو ځوابونه وموندل سي. دا و د ثالث عمر د خپرونې د پیل بحث. په راتلونکي خپرونه کې به ان شاء الله د ملا محمد عمر مجاهد د زیږیدلو څخه د ځوانۍ تر مرحلې پورې د هغه د شخصي ژوند په تړاو کره او موثق معلومات تاسو محترمو اوریدونکو ته وړاندې سي. تر بیا ښې چارې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نړۍ ته کمر ولې د زړونو سره برابر مرخ کړي شولې د زړونو سره برابر لخر کړي کامیاب برابر لخر دې شو کامیاب